یله کشه ورما د خوشحالۍ په موقع کې داسې خړنګن پړنګن چخړیت پخړیت او داسې پتنیته ناسې ظالم هلک داسې خوشحاله شه ګاډي ته هم ناسې غوسه کېږه مه بوتار دې پړسولي دي بوتار د بوتار دې څنګه پړسېدلي دي وله کشه ورما یله هاردیک پانډیا سانډیا دغه موږ نه چې مخکې دغه منډې وایي که ډابر به یي بابر به یي او ډر به یي دوی چې دې که تر اوسه پورې نیوزیلنډ سپورټ کولو او اوس یې چا خبر زموږ په خوشحالۍ کې منډې وایي دې ته مې غوسه راغلې ده وا هاردیک پانډیا سانډیا یله کبر به یي بابر به یي زموږ په خوشحالۍ کې خفګان مه جوړوه که نه خیر د سیر تشه دا روحي شاورما چې دی ګوره دا غوسه نه کړی دی ګوره په دې سوزکي باندې به دې وایي بیا به ګوره بیا به غم به جوړي که نه لرې شه وبر به یي بابر به یي د مخې نه لرې شه یاره هارلیک پانډیا سانډیا ولې دا راشد خانم در سره ناست دی ګوربدم در سره ناست دی که نه ولې ما ته ګناه کړې ده بس تاسو په خوشحالۍ کې موږ هم خوشحاله یو که نه و هارلیک پانډیا سانډیا د غوا زامنو یاره بره به یي بابر به یي دا خو د افغانستان دی که نه دا خو زموږ د تره زامن دی و لرې شه که نه لرې شه د مخې نه لرې شه ګینې روحي شاورما به دې په سوزکي باندې وهي بیا به ګوره انوشکا هم در پسې جاړي ولې زه څه د بنګلادیش یم خو زه هم د افغانستان یم که نه تاسو ته نه ښکاري په سترګو ړانده یې څه ده وویل ما د افغانستان بیرغ هم د ځان نه تاو کړی دی تور سور او زرغون بیرغ و ګاندي بابا دې ته وګڼه چې زه د افغانستان یم یله باپل دې نوم دی او که پاپل دې نوم دی او که تل دې نوم دی کابل عادت یې ده که نه چې ما ته خو افغان نه ښکاري د خولې نه خو دې داسې د قید آدم د نوتو بوی دادي ما ته ښکاري لکه چې د قید آدم نوتې یې لکه تروپي چې پولس کې نیولي د ما ته ښکاري دغه افغان دی د ما ته ښکاري د نومو هم راشد خان دی نو بابره او دره د مخې نه اخوا چې ګیري د ما نوتې به دې ګوره په تودکي باندې ووایي بیا به خلک وایي چې د ګاډي نوتو قتل وکړو قتل یلکه ګیرې مه کوئ خیر دی د خدای پاک مسلمان دی یو انسان دی د الله پاک بنده دی مبارک مو شه ډېر زیات مو مبارک شه و د تره زامنو نو بابره به یي او بره به یي خیر دی خفه کېږه مه بس منډې پاکې وهه هېڅ خبره نشته دی ګاندي ما فکر خیر دی صحیح ده دکه مې لګي که نه دې ته اوس وایي افغان څومره ښایسته خبره یې وکړله وایي د الله پاک بنده دی د الله پاک مسلمان دی او انسان دی خیر دی خوشحاله چې پکې نو دغه خلک مې لګي که نه ماشاءالله دې د ښې خبرې دې وکیلانې خانه الله پاک دې کور ودانه او نغرې دې ګرم الله پاک دې په تاسو باندې دغسې تروفیانې وګټي امین ګاندي دغسې بیګټي را باندې او هلکه اولاد کولي سوري د انوشکا مېړه تا ته خو دې ډېر زیات مبارک شي په تا باندې ډېر زیات خوشحاله یم زموږ دغه د پخون دې په سر کړی دی ښه یاره دا خو به د دې پخول برکت دی که نه به دا د دې پخول برکت دی چې موږ ټرافي وګټله اوس به بیا خلک وایي چې ګوربس پکې خبرې ونه کړي او حسنخېل نه به ګیلې کړي خیر د ګوربس چې دی که نه بیا به خبرې وکړي نن شرمېږي ګاندي سره په څنګ کې ناست دی